د کوه کاف په محل کې د منګنۍ مراسم په لوی شوق سره روان وي. د پریو شهزادګۍ معشوقه او د شهزاده ولید منګنۍ مراسم وي. معشوقه پری د ښکلا سره سره خوش اخلاقه هم وي او شهزاده ولید هم یو ښکلی ځوان وي. دواړه د منګنۍ په ورځ ډیر زیات خوشحال وي. شهزاده ولید ویل: زه د خوشبختۍ احساس کوم چې ته زما همسفره کیږي. ته کې یو ډیر ښکلی باغ دی. راځه چې زه تا هلته بوځم. راځه چې بهر لاړ شو او خبرې وکړو. صحیح دی، راځه چې بهر لاړ شو. دې دواړه چې کله بهر ځي نو دې نه د جادو لرګی په ملته کې هیر شي. شهزادي ووایئ تاسو ته دا باغ څنګه ولګېدو؟ ډیر زیات ښایسته، زما د سوچ نه هم ښکلی، ډیر ښکلی. شهزاده ولید ویل: زه به تا ډیره زیاته خوشحاله ساتم. زه به تا ته د دنیا ټولې خوشحالیانې درکم. زه به هم د ستا محل نه جنت جوړ کم. په همدې وخت کې یو جن هلته نه تیریږي نو د هغې نظر په پري باندې ولګي. هغه جن پري ډیره زیاته خوښه شي او هلته کې ودرېږي. هغه لږ وخت لپاره پري ته ګوري، بیا خپل جادویي لرګی راواخلي او هغې طرف ته لاړ شي. شهزاده او شهزادګۍ د یو بل سره په خبرو کې مصروف وي چې د چا د راتلو غږ واوري نو هغه بیدار شي. شهزاده وایي: ته څوک یې او د ستا دلته راتګ همت څنګه وشو؟ زما نوم افلاش جن دی. دا جنۍ زما ډیره زیاته خوښه شوه. زه به د ځان سره بوځم او دا به زما د محل ملکه وي. شهزادګۍ د یرې د وجه د ولید شاته پټه شي. دا جنۍ ما په حواله کا. خبردار د دې جنۍ طرف ته ګوره هم ما. دې سره زما منګنۍ شوې ده او ډیر زر مونږه واده کیږي. ښه نو که دا جنۍ غواړي نو زما سره مقابله وکړه. که چیرې تا وګټله نو دا پري به د ستا شي او که ما وګټله نو دا پري به زه ځان سره بوځم. شهزاده ولید وایي چې ټیک دی، زه تیار یم. هغه جادویي لرګی لټوي خو هغه ته یاد شي چې هغه لرګی هغه کور کې پریښی دی. شهزاده جن ته وایي: زما سره د جادویي لرګي نه بغیر مقابله وکړه. داسې به زمونږه مقابله برابره وي. جن وایي: دا ستا بدقسمتي ده او زما خوشبختي. مقابله به وي او اوس په همدې سات به وي. ناڅاپه منظر بدل شي. دې حمله وکړي. شهزاده ولید د جن سره مقابله کوي. جن شهزاده ولید سره د جادویي په لرګي سره بار بار حمله کوي او شهزاده ولید د هغې جادویي حملې بیا مقابله کوي خو لږ وخت بس هغه مقابله نشي کولی. څنګه چې هغه په ځمکه باندې ولویږي هغه جن د شهزاده ولید په سینه باندې حمله وکړي او شهزاده ولید ډیر زیات زخمی شي او پري زور سره په ژړا شي. جن لاس نه ونیوه او خپل ځان سره یې یووړه. نو پري وایي: زه به مړه شمه خو تا سره به هیڅکله هم واده ونه کړمه. خو جن پري په زور سره خپل ځان سره یوسي. ته به دلته قید وي تر څو چې ته د واده دپاره تیاره نه وي. جن پري خپل محل ته بوځي. شهزاده ډیر زیات زخمی حالت کې په ځمکه باندې پروت وي. یوه زړه ښځه هلته راشي. هغه چې شهزاده وګوري نو د جادویي منتر وایي او په شهزاده باندې چوف کی.
د شهزاده ټول زخمونه سم شي او شهزاده هوش کې راشي. شهزاده د زړې ښځې شکرګزاري کوي او هغه زړه ښځه ورته وایي وخت مه ضایع کوه زویه لاړ شه او پري د هغه جن د قید نه راخلاصه کا. ډیره ښه دی، زه اوس ځمه او د ستا مدد کولو ډیره مننه. شهزاده ولید هلته نه پرواز وکړي. جن شهزادي په جادویي دایرې کې قید کی. څومره زر چې ته واده ته تیاره شي هغومره زر به ستا دا تکلیفونه ختم شي. کني ما ته انتظار کې هیڅ تکلیف نشته. او هغه جن هلته نه روان شي. زه تا سره هیڅ کلم واده نه کوم، ما پرېږده چې زه خپل کور ته لاړه شمه. شهزاده ولید خپل محل ته راشي او هغه د جادویي لرګی راواخلي او خپل محل نه وځي او د جن محل طرف ته لاړ شي. شهزاده جن محل ته ورسیږي نو جن آرام سره ودوي. شهزاده د جن جادویي لرګی وویني نو وړومبی د جن لرګی ختم کی چې له دې سره جن سترګې خلاصې شي. جن وایي تاسو دلته د راتګ څنګه جرأت وکړو؟ زما جادویي لرګی چېرته دی؟ یاد که تا ما سره څه کړي وو؟ هغه وخت د ستا خوش قسمتي وه، اوس وخت زما ده، ما مقابلې ته راځه. شهزاده په جن باندې حمله وکړي. جن هم د شهزاده ولید د حملې مقابله کوي، خو لږ وخت پس هغه هم د جادویي لرګي مقابله نشي کولی او ځمکه ته راولویږي او ډیر زیات زخمی شي. شهزاده سوچ کوي چې جن مړ شو، خو د شهزادې د تلو سره جن خپلې سترګې دوباره کلاو کی. پری جاړي او جادویي دایرې کې ولاړه وي. ناڅاپه جادویي اثر ختم شي او پری د هغې جادویي دایرې نه آزاده شي. هغه ډیره زیاته حیرانه وي چې هلته شهزاده ولید هم راشي. شهزاده ولید وایي ما ژاړه، زه ستا په سترګو کې اوښکې نشم لیدی. راځه چې دلته نه لاړ شو، دا محل ډیر زیات خطرناک دی. جن دلته اوس نشي راتلی، هغه ما ختم کړو. او د دې ویلو سره هغه دواړه دلته نه والوزي. که تاسو دا ویډیو خوښه شوي وي نو دا لایک کئ، زما چینل ایول سټوریز پښتو سبسکرایب کئ او بیل آیکن ضرور دباو کئ. د ویډیو کتنو ډیره مننه.